ټول رمخکې زه د جاغني شکریا ادا کوم چې دای خپل مبارزه جاري سوتی لکه څرنګه دولت چې مش په احتجاج د انګور د پرلت نوستا یا انتهایی تکلیفونه دي د ټول وزیرستان خلک ته پاته دي چې دلته څه شي څه نشي نرمیش د څوک له د ناراوایي خو د میش مطالبات وکړه څو غوږ نه نسي د بارې پر چې مش کوم زخمین پیراشول وند یوش کسون زخمین پیراشول او څه شهیدون ها په ور کړل خو د میش خبره اوس څوک یا ور وینا دولت اکادمیش د شمالي وزیرستان خالته د یغه تر سره ظلم زیاتای راوند دی افغانای دی د یغه سره راوند دی چې ور د پښتين په دغه خوره باندې تاګرو تاګ دی دغه سره په خدای تعالی قسم ظلم زیاتای راوند دی دا څه وکړي چې زی برداشت کولای نشو جاړو پرتی داس فکې پېښ دي نو دولت چې بارې څه وشوله که میش پر امن احتجاج کښنولی وه یو جایزه غوښتنه بیا میش دا 15 ورځې په جرګې په مرکه شریف وي شټر ډاون هړتالینه وي خو د میش خبره وکړه چا نه بدله مرکاته څوک نه به ترتلله دا شای مو چې کدای شي چې مذاکرات لاره حل شي مو د دغه کوشش کا خو دوی وکړه خبره ته غوښ نه نیوه نر د یغه نه د میش ملګری د میش عوام مجبور شي چې پر امن احتجاج پر لټ کښنوه بارې دلته وکیا چې کیما وشوله دلته روډینا باند شوله ځکه چې هیڅ خبره ته غوښ نه نیوه د یغه نه نيزي ناری ته چې میش ملګری تلی وی ولته روډ باند و بیا ولته پاوجون راغلی بیا ملګری انتهایی تنګ کړی وی ډیر پری پلان بند دا یو سوچ سم منصوبه با د یګ نه بعد بیا یغه ملګری ته مول چې خیر د زغ خپل ورسره پیژما توس کارور شیا خو ملګری هیڅ چلیار نه ور کول خپل مبارزه جاری سوتلی و بیا گاډي مچر واپس کړل دلته په تکشنه زور په من روډ باندې په دا ګولې باندې آس بوتلله بیا مو ملګری ته ول چې خیر دی نه څه خبره ده دوره ته دا شوي وي بیا مو زدګار ټیم کې ټول عوامل راغی دلته نوست وي مشرون وي تاجر برادری وا ځوانون وي دا ټول په وجه دلته نوست وي دا دغه نه بعد کپټن آرمي رو واستله څلور گاډي په دا کې یو د اف سی ول دلته لار په ګټ کې انټری کوه اکسیجن لګولای و which emergency د میج دغه خامخ کو بسی بیا م په عزتمنه طریقه درو مسؤل ورته وکټو په مې ورته کیسه کله چاس براده خدای میش په لخواندې باندې ته چکیم ډیلیوري کې شکیم مریضون دی هغه ته ولې یو لار خلاص کړی دو خو تاسو بیا دا وکم چې په من روډ مارڅي روډ باندې خلک په جذبه کې دی او تاسو بیا و نږدې لار درکما دی ویل چې نه میش خامخ په دالیار ووزي په زبردستی ووزي خو میش دی کپټن د خلنه د یو ټکه متروته و چې کاون نه کې دالیار نه اعلان کړ د تو اخري شپادو او بل و دغه شای خړ کمر وکي غوندو دا شای میش چګاوی یا مت کپټن په دغه الفاظ و د مورته ویل چې برا د خدای دا شای ما کا خلق ما منتشر کوا پر امن احتجاج دی بیا مې چا ګاډي امبولانس ته مسارور جواد کا ملشول کانیر دوډر چنګ کله وې خاندله خو بیمور نه وکړه بیمور وای خدای وایي چې خو متر خاندله چې خو زه په پوه شوم خو سول مې ورته وکړه نه مانل بیا مې ورته وایي چې خامخا انتشار جوړاوې بیا مهرباني وکړه ځون بندرڅا دای د تانوستای زه ملګری ځنه کنټرول ک په مانس کې کښناول ما بیا د ملک ټول عوام په مانس کې په مبصر منډه کل دوی درې پاوجونه د غوډه نه ونی ول ما بیا مې ډور سول ورته کوم چې ما کا شور جوړیږي کارور شي او د یګ نه بعد دا وکیا چې جوړه شوله نردی ډایرکټ فایر سٹارټ کا نه په دا کوم مشرون ورغل مذاکرات ورسره او کدی خبره نه مانله تاجر برادری ورغل خبره نه مانله ځوانون ورغل د یو سره خبره د خپل زبردستی کړله دا خو واړه واړه وینې ته میشه انقلاب روالیا میجو په ځون اول ته ریجی په نبادو انقلاب چې میجو په ځون وینه بیا وی په نبادو د خوره میجو په داویا بهر لیکل ما په مشانین اول نور زخمی نور دوه مزدوري زخمی شول او وکاسو نور زخمی شول او چې په خطر کې د پښور ته وړای دی دوه نور دی په ونه کې دی نرمیجو د دغه نه اول مطالبه د میجدادو چې څو پر د کپټان سره میجر یا د سسپند کړي نه وي یا اف آی آر نه وي ورکړی دا خو د میج اول وک په مطالبه ور سره جاګیږي نه بل چې څوک بل چې د میج کې مطالبه دي د نکلاته کرنل ته چاته اجازه شته چې د خپل مذاکرات وکړو او نه بریګیډ ته چاته اجازه شته چې د په کلا کې مذاکرات وکړو چې هر څوک رچیا دولت ورچیا دا ګولای ووینیا دا مهارینه ورته جوړ کړی دی دایته تخپه مې ورته جوړا دو دایته وارینه د تخپه په شان کې دغه تخپه می جوال غوړه ته ورچاوي چې دا د تو تخپه ته د میمن نوازي وکته می جلکاته روغله نرین شاله می انقلاب روالیا بالکل پسری وینر والی زول فخر کما چې د مو دوا سره ورانینه د کوم د پښتين کوم پسار کې ختم شي زپا فخر کما په داوس واړه کې ز فخر نه کما نرمی جو انقلاب د خپل خوره د پورا پسری وینر والی ډیر